سلامونه وخت مو بخیر په دې هیله چې روغ جوړ باستئ ملګرو. دا د نن یو ځل بیا د ټیچر سټار چینل څخه تاسو ته یوه خوندوره ویډیو وړاندې کوم. که ملګرو ستاسو موبایل انټرنټ ډېر مصرفوي او تاسو انټرنټ فعال کړی او ډېر زر یې وهي، نو دغې حل لاره درته وښیم چې څنګه د انټرنټ کم کړی په ستاسو موبایل به کم انټرنټ وهي، بیخي به انټرنټ ډېر وهي نه. دغه طریقه سره درته وښایم، تر پایه راسره پاتې شئ تر څو دغه طریقه په ښه شان سره زده کړئ. لنډه ویډیو درته ملګرو په جوړو. ملګرو تاسو به راشئ او د خپل موبایل سیټینګ ته به راشئ. کله چې د خپل موبایل سیټینګ ته راغلی ملګرو، لومړی به تاسو دلته راشئ موبایل ډیټا، دغه ځای ته به ملګرو تاسو راشئ. ملګرو که دې کله تاسو راغلی دلته به تاسو ملګرو ډیټا یوز له به راسئ. دلته چې ملګرو تاسو راغلی دلته به تاسو ملګرو بیا دغې برخې ته راشئ، وای فای ډیټا یوز له به تاسو راشئ. دلته چې راغلی ملګرو تاسو ته به هغه اپلیکیشن ښکاره شي چې انټرنټ باندې کارېږي ملګرو، ولې دغه اپلیکیشن ټول انټرنټ باندې کارېږي. ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو پکې داخل نه هستئ، هم تاسو نه انټرنټ وهي او تاسو انټرنټ مصرفوي ملګرو. دغه طریقه دا څنګه دې باندې انټرنټ بند کړئ، را به شئ ملګرو هر یو اپلیکیشن ته به داخل شئ. کله چې داخل شئ ملګرو تاسو به هلته راشئ او بیکګراونډ ډیټا به بند کړئ ملګرو. دا به په ټولو باندې همداسې بند کړئ ملګرو. ګورئ ما په ټولو باندې بیکګراونډ ډیټا بنده کړې. دغه په طریقه به په ټولو وکړئ. که ستاسو په هر یو اپلیکیشن باندې بیکګراونډ ډیټا خلاص وي، نو مطلب دا چې ستاسو که اپلیکیشن کم خلاص کړی هم نه وي او پکې ور داخل شوي هم ناست، تاسو دا ستاسو نه انټرنټ وهي او ستاسو انټرنټ مصرفوي ملګرو. دغه طریقه تاسو عملي کړئ، ستاسو انټرنټ به بیخي کم مصرفېږي، بیخي به مصرفېږي نه، بیخي به سلو او لږ مصرفېږي ملګرو. که زما یوټیوب چینل کې نه وي، حتما زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.